ابو طالب په خپلو بچو دومره نه و مین څومره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مین او دی به ځان سره یو ځای سملو چې څوک ورله نقصان ورنه کړي څوک ورته تکلیف ونه رسوي او دا نور خپل بچي به یې جدا و نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم محبت د هغه سره دا طبعي محبت دی دا هغه محبت نه چې دین د لاسه دی دا غصب د مؤمن سره دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې په کومو خلکو مینو نو په کې خو شک نشي چې دوی به کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو سره ډېر محبت کوو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپلو بیبیانو باندې ډېر زیات مینو او په خپلو بیبیانو کې بیا زیات په خدیجه او عایشه رضی الله عنهما باندې مینو بیبیانو باندې خو ټولو باندې مینو او ټولو سره محبت وکړو دوی سره خاص محبت نو اوس دلته یو اشکال بل زړه ته راځي هغه دا چې الله سبحانه وتعالی موږ ته د عدل او د انصاف ویلي دي چې د یو سړي ښځې ډېرې دوه درې څلور دی به عدل او انصاف کوي نو څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې ټولو بیبیانو کې د دوی سره زیات محبت کوي دا خو بیا عدل او انصاف نه شو یو انسان زړه ته دا خبر راشي نو جواب د دې مسلې دا دی عدل او انصاف په هغه څه کې کوې چې ستا په وس کې او ستا په طاقت کې د زړه معامله چې ده په دې باندې چا وس نه رسي او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې وایي چې یا الله دغه زما عدل او انصاف ته څه کې چې زه وس لرم او مه مې رانیسه په هغه څه چې د څه وس زه نه لرم یعنې د زړه مسله ده اوس ستا بچي دي څلورو پنځه ټولو سره ته محبت کوې بچو سره څوک محبت نه کوي خو په دې څلورو پنځو کې د یو سره محبت لږ زیات یې نورو ظاهره کې د ټولو خیال ساتي خو دا د زړه مسله ده د زړه د هغه طرف ته بیا ډېر کوږي او د هغه سره به د محبت ډېر دغه شان د هغه سړي مسله ده چې چا ښځې ډېرې د هغه چا مسله نه بیانوم چې د چا یوه ښځه دلته اکثر یوې والا ناست هغه په دې خبره نه پوهېږي ځکه چې هغه ته مخامخ دقه ده او هغې ته مخامخ دی دی زړه بل چېرته ځي خو چې د چا دوه درې څلور ښځې نو کله داسې وشي چې دی د یوې سره د زړه یعنی محبت د بلې سره هم دی خو دغه طرف ته محبت لږ ډېر ظاهره کې ناانصافي دا نه کوي ظلم نه کوي څه کې چې عدل په کار دی باید که عدل کوي خو د زړه په معامله کې عدل نه کېږي عدل په دې معنی سره چې زړه زما په لاس کې خو نه دی چې زه بلکل په منځ تقسیم کړم دا زړه او څنګه چې مې دې سره طبیعت لګي او مینه محبت سره دې سره شي دا نشي کېږي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ټولو بیبیانو مین دی خو په دې ټولو کې بیا زیات په چا مین دی په خدیجه او عایشه رضی الله عنهما باندې او بیا د علماو په منځ کې اختلاف دی د خدیجې او د عایشې دا مسله چې په دې دواړو کې څوک غوره وه دا یو اوږده مسله ده خو زه به دله حاصل جواب درکړم چې عایشه غوره ده که خدیجه غوره ده ښکلی جواب بعضو علماو هغه دا کړی دی چې خدیجه رضی الله عنها غوره ده په اعتبار د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اولني ژوند چې کله ورته نبوت میلاو شو نو د هغه وخته پورې چې خدیجه رضی الله عنها د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ده دا د هغې غوره ښځه ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا په دې بیبیانو کې وروستني ژوند ته چې وګورې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د علم یې زده کول او بیا امت ته خو او د هغه خدمتونه کول نو عایشه رضی الله عنها غوره ده نو د دواړو نصیب دی په غوره والي کې د خدیجې رضی الله عنها باره کې راځي عایشه رضی الله عنها وی ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم الا على خدیجه واني لمدركه وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې ټولو بیبیانو ماله غیرت راتلو د هغه طبیعي غیرت ته په زنانو کې پروت دي دا ګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانې دي دا کېدی نشي چې د یو زنانه زړه دي د دې قصو نه صفا شي او که صفا کېدی نو د چا زړه به صفا وي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو صرف د عایشې مسله نه ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټولو بیبیانو دا مسله ده په یو بل له غیرت ورځي غیرت څه یعنی چې د خاوند یعنی ښځه په دې نه خوشحاله چې د دې د خاوند دي د بلې ښځې سره یا د هغې سره دې مینه ډېره کړي یا د هغې سره دې سم وي دا نه یې خوښه د ښځو دا خو د ښځو طبیعت دی او داسې کمې نه دی
دا څه کمی نه دی. یو شی چې الله په بدن کې پیدا کړی که نه او طبیعت یې د له هغه شان جوړ کړی نو دې ته کمی نه ویلی کېږي، دې ته کمی نه ویلی کېږي. یو سړی دی د مار نه هېرېږي، څه خیال دې سړي بار که نه کمی دی دکې طبیعي خبره دا خو د انسان طبیعت الله دې جوړ کړی. نو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو باره کې څوک تاسو ته دا وایي چې یاره دا څنګه او دا د پیغمبر په کور کې وي او دا وایي دا بلکل پاکې زنانې وي، بلکل اوچتې زنانې وي، دا اوچت اخلاق والا وي، اوچت کردار والا وي او دا د زنانو طبیعت دی الله دقې شان پیدا کړي دي. نو څه وایي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی وفات وګوره څومره وفادار انسان. كان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا ذبح الشاة، پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې بچه ته ګډ یا ګډه حلاله کړه او غوښه به یې وړه وړه کړه نو سیسه غوښه به یې ترې جدا کړه وی ارسلوا بها الى اصدقاء خدیجه، دا د خدیجې هغه پلانې پلانې ملګري له ولېږئ. دومره وفادار انسان هم چې په ژوند کې لیدلی چې د ښځې سره دومره وفا هغه په قبر کې پرته ده او د هغه ښځې خواته چې کومې زنانه به راتلې یا هغه چې به د چا خواته تله